سلامونه مینوالو. دنیا یوه اړتیا ده خو هدف نه ده. که دنیا د الله جل جلاله د رضا لپاره وکاروو دا به برکت شي، خو که د دنیا شتمنۍ زموږ زړه را تسخیر کړي نو دا به مو ړانده کړي. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یعنی دا دنیا یوازې یو فریبي ژوند دی، نو راځئ چې دنیا ولرو خو د دنیا نشو، آخرت مو هدف وي او دنیا مو وسیله. پایله به په دې کې ووایم چې دنیا مه پرېږدئ خو زړه هم مه ورکوئ. مننه.